اے محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځه اعلان ورته کی جنت ته لاړ شه نو چې اچھا نوم محمد دی دا ټول جنت ته روان شي دا ټول روان شي الله جل جلاله ورته فرمایي چې ما خو تاسو ته نه دی ویلي ما خپل حبیب بعض خلک پوښتنه کوي چې محمد نوم جایز دی کنه دا جایز دی ښه خپل بچی باندې کې خودره شي تنها یوازې محمد نوم به کې خودره چې محمد دا نوم به کې خودره او کوم وخت وروسته ورسره یو څه ځکه لکه محمد معاذ یا محمد رضوان یا څه چې ورسره یو ځکه ورسره مخکې وروسته یو ځکه ولې شي او کتن هدي کې خودره جایز دی ځکه په بغداد کې علماء کرام فرمایي یو هدیره د باغی کې 300 قبرونه دي او دا ټول علماء کرام دي او دا ټول نمونه محمد نو محمد نوم جایز دی کې خودره شي او د دې ترڅنګ کله چې نوم محمد وي او هغه سره څوک په ډوډۍ باندې یو ځای کېناستل او ډوډۍ خوري علماء کرام فرمایي دغه ډوډۍ حساب هم درسره نه کېږي د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خاطر ځکه تا بچی باندې نوم بهترین نوم یې دی دې نوم کې دومره کمال دی چې صرف دی فقط نوم په محمد کې خلاص مونږ او تاسو چې دا هر یو مړی راخلو او دا ډوډۍ خورو دې ګور حساب دی دا یو مړی چې کې د دې ور سره حساب کېږي خو که یتیم دې ځان سره کېنولو یا دې دې کس ځان سره کېږي چې هغه نابالغ دی صغیر دی دې ډوډۍ حساب نه کېږي او بل هغه کس چې نوم محمد دی علماء کرام دا نقطه پکې ذکر کړې بلا کله چې نوم محمد وي او دغه کس وفات شي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي علماء کرام فرمایي د قیامت پر ورځ به الله جل جلاله اعلان وکړي خپل محبوب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي اے محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځه اعلان ورته کی جنت ته لاړ شه نو چې اچھا نوم محمد دی دا ټول جنت ته روان شي دا ټول روان شي الله جل جلاله ورته فرمایي چې ما خو تاسو ته نه دی ویلي ما خپل حبیب نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته چې جنت ته روان شه داخله بنا امید خفه بشي په دغه وخت کې ورته وي چې تاسو نوم محمد دی زما د حبیب غوندې تاسو نوم دی تاسو مخه پکېږي تاسو جنت ته روان شئ نوم کې دومره کمال دی